حضرت بوزیل بن عیاض رحمه الله چې لوی بزرگ او یو لوی د الله ولی او دوست تیر سوی دی. دی وای د دنیا په نعمتو، د دنیا په ژوند او زندگی، د دنیا په ځواني مدوګه کېږي. او پښتو کې وایي مه په غولېږ، مه په خطا وځي. ولې؟ وایي ځکه چې د دنیا هر نعمت دا نیمګړی دی، دا پوره نه دی. د دنیا ژوند پوره نه دی، د دنیا نعمتونه پوره نه دی، عزت یې پوره نه دی، د نعمتو هیڅ شی هم پوره نه دی. دلته روغ رمټ صحیح سلامت جوړ سړی جوړ انسان هم ناروغه کېږي. تاسو کله لیدلی دی کینسر والا، نور هغه مریضي چې سختي مریضي د انسان څخه دای څه جوړ کی چې انسان چې وي پیری دی او انسان یې درنګ به بیریږي. حال دا چې مخکې به شایسته انسان، مخکې به ډېر ښکلی انسان، او مخکې به د ډېر رنګ روغن والا انسان. د دنیا د زندګۍ دغه حال دی. نو جوړ سړی دا نه جوړه کېدلی شي، روغ سړی دا نه جوړه کېدلی شي. د دې دنیا هر نوې ښکلا دا زړیږي، که کور جوړ کې، که دې موټر وي، که دې کپړې وي، که دې ښه یې کو بد. د دې دنیا نعمتونه ختمېدو والا دي. ته د سرمایه‌دارو ته سره وګورې، هغه خلک چې پیسې د شماره وتلي، هغه در د مسکین ډېر بدې اخیستي، اسمان او مځکه دواړه څټي. ولې د ده په زړه دا خوښۍ ننوتلی چې یاره ختم کېږي، د ده په دې سر خلاصېږي چې دا ختم کېدو. د دې دنیا ځواني دا زړښت او بدلیږي، زړښت لري. ځوانان څنګه سپین ږیري، لاسونه بیا کپیږي. اصل کې د فضیل بن عیاض رحم الله چې یو ډېر لوی د الله ولی او دوست او بزرګ تیر سوی دی، د هغو د دې وینا مطلب دا دی چې دنیا فاني ده، تېرېدونکې ده. دنیا تلپاتې نه ده، او نه د دې که روغتیایي جوړتیایي صحتي دام تلپاتې نه دی، که ژوند دی دام تلپاتې نه دی. دلته همیشه څوک نشي، که نعمتونه دي دام تلپاتې نه دي، که مالداري ده دام تلپاتې نه دی. دلته به نه څوک ټول عمر وسایي، او نه به څوک ټول عمر ناجوړي، نه به ټول څوک عمر سرمایه‌داري، نه به ټول، یعنی ډېر نوي نوي انقلابونه راځي. مادي شیان دي، ختمېدلو والا شیان دي، کم شیان دي، نو ختمیږي او تیریږي. دې نه ګټه اخیستل پکار دي. هر نوی قیمتي شی په خپل وخت کې خو ښه ډېر قیمتي شي، ډېر رنګ و روغن لري، لیکن هغه د وخت په تېرېدو سره زړیږي او بې کیفیته کېږي او بې ارزښته کېږي. نعمتونه د دنیا دا ختمیږي. د دنیا که هر ډول هر قسم عیش و عشرت دا پایله نه لري، همیشه توب نه لري. ځواني انسان کر څومره د ځواک او د ښکلا او د ښایست خاوند دی، هر څونه مغروري، هر څونه زبردسته سړی جګ نه پري او داسې واسي، لیکن پر آخر دغه انسان بیا زړیږي او د انسان به مرګ له مړ کېږي. نو له دې وجې انسان ته پکار ده چې په دې عارضي ژوند مغرور نه سي، او د تل پاتې ژوند د آخرت لپاره انسان تیاری وکړي، دغه کوشش وکړي. او د دې وجې انسان له پکار ده چې عجز خاکساري د خدای د رضا کوشش وکړي. د دې وجې انسان له پکار ده چې خپل آخرت له پامه نه وغورځي،